محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د امام ابو داود د کتاب الادب څخه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث پیش کړي. د حدیث راوی مشهور صحابی حضرت ابو امامه الباهلی رضی الله عنه ده. هغه د حدیث کې را نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به مشتویل چې زه درو کسانو ته په جنت کې د ضمانت د کور ضمانت ورکوم. زما په امت کې درې کسان داسې دي چې زما د طرف هغوی ته د جنت ضمانت دی. زه د هغوی د جنت ذمهواره یم. زه هغوی ته د جنت ګارنټي ورکوم چې الله تعالی به دوی ته خامخا جنت ورکوي. تاسو ګورئ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ضمانت دی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذمهواری ده، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګارنټي ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې درو کسانو د جنت ګارنټي او ضمانت اخیستی دی. کم درې کسان دي چې الله تعالی به ضرور هغې ته جنت ورکوي او د هغې د جنت ذمهواره پیغمبر علیه السلام وایي زه یم. یو لمن ترک المرا وان کان محقا، زه د هغه چا دپاره د جنت په یو کنج کې د کور ذمهواره یم چې د کم سړي د یو چا سره جګړه راله او د یو چا سره مقدمه او دعوه راله او دا شعور معلومه ده چې زه پر حق یم او دا سړی زما سره ناکي کوي او زما سره ناجایز کوي، لیکن د هغې ناقي او ناجایز سره سړی د هغې تیر سي بس و یاره زه یې نه کوم، زما د خوا ورفاته ده. په دې خاطر چې که زه هر څومره دعوه کوم نفرتونه ډیریږي او د مابین کې بغض ډیریږي او مقدمې ډیریږي او د انسانانو دعوی سره ډیریږي، د دې د ډیرېدو څخه د راګرځېدو په خاطر هغوی وایي ټیک ده زما حق دی او زه بر حق یم او دا دعوه زما ده، لیکن زه در خپل حق ورتېرېږم، زه د دې څه دستبرداره یم، زه یې پورته کوم ځینې. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې د کم چا د چا سره دعوه راله که څه دی برحق کې، لیکن د هغې سره هغه دعوه د سر تیر سي، نو زه د هغې سړي دپاره ذمهواره یم چې الله تعالی به د جنت په یو کنج کې کور ورکوي. او دویم زه د هغه چا دپاره په ذمهواره یم چې الله تعالی به د جنت په مابین کې کور ورکوي. ګورئ اول سړي ته چې الله تعالی جنت ورکوي، کور ورکوي، د جنت په یو کنج کې ورکوي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زه د هغه چا دپاره د جنت په مابین کې د کور ذمهواره یم. لمن ترک الکذب وان کان مازحا، چې هغې د خپلو خبرو څخه درواغ ختم کړي، که څه هم درواغ په مسخرو کې، نه په مسخرو کې درواغ وایي، نه په ګپه کې درواغ وایي، نه په رښتیا خبرو کې درواغ وایي، نه په مجلس کې درواغ وایي. درواغ چې کم سړی د خپلې زندګۍ څخه ختم کړي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زه د هغې سړي دپاره ذمهواري اخلم چې الله تعالی به د جنت په مابین کې کور ورکوي. او دریم هغه سړي دپاره زه ذمهواره یم چې الله تعالی به د جنت په ښایسته او په لوړه حصه کې کور ورکوي. لمن حسن خلقه، چې د هغې په زندګي کې اخلاق ډېر شي، هغې په کور کې هم د انسانانو سره ښه اخلاق کوي، په کلي او په محل کې هم د انسانانو سره ښه اخلاق کوي، د خپلو قریبانو او تعلقدارانو سره د هغې اخلاق ښیي. د هغې دپاره بیا زه ذمهواره یم چې الله تعالی به د جنت په اعلی حصه په ښایسته حصه کې کور وکړي. تاسو ګورئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې درو کسانو د جنت ذمهواري اخیستې ده. یو د جنت وعده ده، د جنت وعده پر ډیرو شیانو ده چې الله تعالی به جنت ورکوي، لیکن یو د جنت ذمهواري ده چې یو سړی وایي زه د دې ذمهواره یم. او ذمهواري د جنت دا پر لږو شیانو باندې ده. شهادت زموږ په دین کې ډیره لوړه درجه ده. د شهید دپاره د جنت وعده سته، ذمهواري یې نسته. د شهادت څخه د سړي ته الله تعالی علم ورکوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د عالم د سیاهي د رنګ د دې وزن د شهید د وینو ډېر دروند دی، لیکن د عالم دپاره د جنت وعده سته، ذمهواري یې نسته. چې کم سړی مسلمان دی د مسلمان دپاره د جنت وعده سته، ذمهواري یې نسته. چې کم سړی د دین خدمت په هر شکل باندې کوي د هغې ټولو دپاره د جنت وعده سته، ذمهواري نسته. لیکن ذمہواری چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخی د درو کسانو د پاره اخلي.
یو د هغه چا د پاره چې هغې د چا سره دعوه راسي دته دا ور معلومه وي چې په دې دعوه کې برحق زه یم لیکن د هغې باوجود هغه دعوه ورتېر سي او دویم د هغه چا د پاره پیغمبر د جنت ذمواري اخلي چې هغې د خپلو خبرو څخه درواغ ختم کړي که څه په مسترو کې لا هم درواغ نه وایي او دریم د هغه چا د پاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جنت ذمواري اخلي چې کوم چاته الله تعالی اخلاق حسنه ورکړي د هغې زندگی په اخلاق حسنو کې تیریږي د دې درو کسان د پاره الله تعالی د مرګ بعد جنت یقیني ورکړي ځکه د دې ذمواري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخیسته نو په دې درو کې زه د اول سړي متعلق یو څو خبرې کوم چې کوم چا د چا سره دعوه یې در هغې دعوه دی ورتېر سي هغه دعوه د مځکې پر سر باندې ده هغه دعوه د میراث پر سر باندې ده هغه دعوه د بل حق پر سر باندې ده هغه دعوه د مال او دولت پر سر باندې ده هغه دعوه د کلی او د کوڅې پر سر باندې ده چې د کم شي پر سر د سړي د یو چا سره دعوه راسي او دی په دې باندې پوهي چې برحق زه یم لیکن د هغې باوجود د هغې دعوې څخه تېرېدل او دا هغه بهترین بشارت او زیری دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جنت ذمواري پر دې عمل باندې اخلي ګوره د عقل خبره هم دا ده چې دې دنیا کې چې سړی پر کوم شي باندې دعوې کوي که هغه مال او دولت دی که هغې جایداد او میراث دی که هغه مځکه او وطن دی چې د کوم چا سره دعوې کوي دا دیچ زه بار بار دا خبره راګرځوم که دا ټوله دنیا ستاسې دا ټوله وطن ستاسې دا ټوله مځکه ستاسې د دنیا ټوله مال او دولت ستاسې نو ای غریبه ته به یې څو ورځي ستا زندگی به دلته یې څو ورځي او د دې مال او دولت څخه به ته څه خوند و نفع اخلې څو ورځي او ته به په دې کې راحت او اوسایي پیدا کوې څو ورځي ځکه دا دنیا نه ده د دې دنیا دولتونه د دې دنیا مځکې او جایدادونه د دې دنیا وطنونه زما په الله قسم دا داسې دي لکه هغه د کشنیانو بازیچه د کشنیانو د بازۍ بازیچه یې اطفال بس کشنیان چې کله سهار د کور سره راوځي ماشومان کشنیان دي یو ساتکۍ دی خپلې کورکاڼۍ کوي څوک د خاورو څه دیوالونه جوړوي څوک د ډبرو څه موټران جوړوي څوک د ډبرو د خاورو څه جوړوي چې غرمه سوله بس دا ټول په لګټ کې میدان کاږي خپل کور ته ولاړ شي نو زما او ستا د دنیا زندگی دغه شی ده که هر څومره سره ډېره کو که هر څومره سره راجمع کو که هر څونه سره برابره کو او که هر څونه د ځان دپاره سره سیده کو یو څو ورځې بعد ته ځینځې خپل قبر له دا ټولو دولته سره پاته نو ځکه دې دنیا کې چې سړی پر کوم شي باندې دعوې کوي په دې دنیا کې چې پر کوم شي باندې سړی ځان ستړی کوي او په دې دنیا کې چې پر کوم شي باندې سړی مقدمې کوي دا ټولې بې حقیقته دي او د دې حقیقت به هلته سړی تور معلومیږي چې سړی د قبر په توره کنده کې پرې باسې بیا به درک ولګېږي چې هغه ما وګټله هغه څه سو چې هغه ما په کلونو کلونو دعوه پر وکړه هغه څه سو چې هغه ما ځان پر ستړی کړي هغه څه سو او چې ما کومې مقدمې ورته برابرولې او عدالتونه او ټولې خبرې مې پر هغې باندې تېرولې هغې د چا وله پر کومه ولاړه زه پر کومه باندې راغلم د انسان زندگی دا مختلف مراحل لري الله تعالی په هر مرحله کې انسان ته داسې شی ورښکاره کوي چې پر روانه مرحله کې د مخکینی مرحلې څخه د سړي بس خوا به داسې ځان باندې خندا ورسي چې دا اوس زه څه کوم الله تعالی قرآن کریم کې د انسان د زندګۍ 5 مرحلې لیکلي دي او دا 5 مرحلې په هر 8 کاله کې پر سړي باندې بدلیږي اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاملاک دا اولاد دا 5 درجې دي د انسان د زندګۍ اوله درجه دا لعب قرآن کریم وی لعب دی لعب څه ته وایي لعب معنا داسې بازی کول او داسې کیل کول داسې ساتیری کول چې پای کې ګټل او بایلل نه او دا د انسان د زندګۍ په اوله مرحله کې او دا د انسان د پیدایش چې انسان د پښو پل واخی د دې وخت څخه شروع کیږي در 8 کالو پورې
د راتو کالو پورې تاسو لیدلی ماشومان چې راسي د باندې نو د باندې څوک انجونې دي هلکوان دي کشتي ماشومان دي څوک کورونه په ښارو کې جوړوي څوک څه جوړوي دی په دې وخت کې د ده دا فکر دی چې زما د زندګۍ ټوله سرمایه دغه ده چې د په کم کور کې ځان ستړی کړی دی که یو څوک راسي په پښه باندې د خارو سر ور ولړي دی به دومره ژړا او دومره غم کوي لکه د سړي چې ټوله دنیا ور خراب کړي لیکن چې کله د غرمې وخت سو بیا دی پر خپل طرف باندې روان دی کور ته هغې ټوله د ده په لګډ سره خراب سو نو در اتو کالو پورې د انسان زندگی لعب ده لعب معنا په داسې بازوی کې تیرول چې سړی هیڅ مقصد نه او ولهون د اتو کالو سه بیا د 14 کالو پورې دا دویمه درجه ده په دې کې بیا لهو ده او په لهو به عربي کې قرآن هغه کیل ته ویل کېږي هغه بازوی ته ویل کېږي چې پای کې ګټلو بایللي لکه دې وخت کې خلک ماشومان په بجلو کې دي او په دې وخت کې په مردکو کې دي په دې وخت کې په ګوډیانو کې دي او په دې وخت کې په ګین کې دي په دې وخت کې په پلان کې دي او دا د خپل ژوندۍ ټوله سرمایه بولي که د ورځې د ډېرې بجلې ګټلې ماښام چې کور ته راوړي او چې ډېرې ده ته دا ور معلومېږي لکه ګر دنیا چې ده راوړي او چې که چیرې هغه بجلې ده بایللي دی خالي لاس کور ته راسي دی دونه پریشانه دی لکه د ټولې دنیا چې د د لاسه ختلي که چیرې دی یو ګوډیو کاغذباد دوه او درې نیولي بیا خو د ده شپه ډېر ورځې ډېر خوشحاله وي دی و دې همزولو ته ډېر فخر کوي نن یو پلانکی نمبر ګوډی ونیوی او که چیرې هغه ګوډی د ده د لاسه څخه خطا وتلی خطا سوی بیا خو دی دومره پریشانه دی لکه ټوله دنیا چې د ده د لاسه وتلی حالانکه په دغه دورانیه کې په هره دورانیه کې چې دته د زندګۍ مخکینی دورانیه ور په یاد کې دله پر ځان باندې خندا ورسي هغې دی پالتو ژوند ورمعلوم سي اوس دغه دویم اته کاله د اتو کالو څخه د 14 کالو پورې که ته ماشوم ته وایې چې هغه په ماشوموالي چې تا کور کاڼوي کولې هغه چې تا د خاورو خونې جوړولې هغه په خاورو کې چې تا کورونه و بازوي کولې هغې څنګه زندګي و دله پر ځان باندې خندا ورسي چې دغه نو ما څه کول دا زما څومره پالتو او ضایع زندګي لیکن دریمه درجه چې د دا هغې راورسېده وزینتون دریمه د انسان د زندګۍ زینت درجه ده او زینت درجه شروع کیږي د 1419 بیا در 24 کالو پورې په دې وخت کې د انسان په هیڅ شي کې بیا سوچ نه دی بند صرف د انسان زندگی دې حد ته راورسېږي چې زما د سر ویښتان ډېر ښایسته وي او زما پر ویښتانو د سربیره خولۍ ډېره ښایسته وي او زما د بدن لباس ډېر ښایسته وي او زما د په پښو باندې چوټې ډېرې ښایسته وي او زما د ښایسته بوټونه وي او زه د پامزولو کې ښه وایسېږم او زه د پامزولو کې ښایسته معلوم سم بس د ده د زندګۍ ټولو مقصد دغه دی اوس په دغه دوران کې که ته و دته هغه مخکینی دوران ور په یاد کې چې یو څه زمانه خو پر تا داسې تېره سو چې تا په بجلو مردکو کې تېروله هغه دته پالتو ور معلومېږي او که چیرې هغه مخکینی دوران ور تېر کې چې تا د خاورو خونې و بازۍ جوړولې نو دله به پر ځان باندې خندا ورسي چې هغه اوس یو کار و چې ما کوي لیکن دغه د زینت په زندگی کې سړی د 14 کالو سره روان در 24 کالو پورې لیکن څلورمه درجه چې راورسېده قرآن کریم وایي وتفاخر بینکم د 24 کالو څخه ونیسئ در 30 کالو پورې د انسان زندگی ټوله تفاخر وګرځي بیا د سړي نه په زینت او په ښایست کې سوچ بند دی بیا د سړي نه په هغه لهو لعب کې په هغه کیلو بازۍ کې سوچ بند دی د سړي په تفاخر کې دی چې زه در تا ښه یم ته در ما ښه یې زما خو ښه بیټک دی ستا که بیټک کمزوری دی زما ښه سوارلی ده ستا سره دا رقم سوارلی نسته او زما ښه دولت دی ستا سره دا رقم دولت نسته او زما ښه کور دی ستا سره دا رقم ښه کور نسته بس در 30 کالو پورې دی په تفاخر کې او د 32 کالو څخه ونیسئ اخرنۍ درجه ده هغه وتکاثر فی الاموال والاولاد در 40 کاله پورې د 32 کالو څخه وروسته بیا د سړي زندگی په دې سوچ کې چې یاره کاشکې زما مال او دولت ډېر وای بینګ بیلنس مې ډېر وای زما سرمایه ډېره وای زما تجارت ډېره ګټه کولی بیا دی فخر کې دومره مې زامن دي دومره مې لمسیان دي موږ په خپل خاندان کې اوس دومره ځوانان یو او دومره مې غټه کورنۍ ده دی په زامنو په اولادونو په تجارتونو دی فخر کوي په دې وخت کې بیا د ده هغه تفاخر هم ختم دی د ښه بیټک فکر هم نه لري
په دې وخت کې د دس هغه مخکې زینت هم ختم دی دغه سوچ هم د دماغ وتلی دی او په دې هره دوره کې چې مخکینی دوره په یاد ورغلې چې هغه په تېره دور کې تا څه کول دله پر ځان باندې خندا ورځي چې هغه اوس د دې شی و چې ما دومره وخت پر لګوی لیکن 40 کاله چې سړي ته ورسېدو د هوښیار سړي علامه دا ده د دانا سړي علامه دا ده د فو د عقلمند سړي علامه دا ده چې د 40 کاله څه وروسته دا ټوله زندګي وده ته دا ور معلومه سي چې دا ټوله پالتو ده کمی پیسې ډېرې کې هغه هم پالتو سوې کمی فخر پر چا باندې وکړي هغه هم پالتو ولو او کمی زینت څومره وکړي هغه هم پالتو ځکه چې هر څومره ډېرې کم زما عمر 40 کاله ته ورسېدی زه روان پر کومه باندې امام غزالی رحمه الله لیکلی دی چې د کم چا زندگی 40 کاله ته ورسېده د هغې د زندګۍ ماپښین سوس او د ماپښینه څه وروسته مازدیګر ډېر وخت نه اخلي او چې د کم چا زندگی 50 کاله ته ورسېده هغې کم نصیبه د زندګۍ مازدیګر ته ورسېده د هغې د زندګۍ لمر ژړ او لمر چې ژړ سي وار په وار شپه درابله ورځ درابله کمزوری کېږي اخر یو داسې ګړی راځي هغه لمر د زندګۍ د دنیا څه نیهام سي د هغه رقم انسان ته هم هر مازدیګر د لمر پیغام ورکوي چې سړی د زندګۍ لمر د ژړ دی روان د رقم یو ثقیل ویږي نو په هر دور کې انسان ته مخکنی خبرې پالتور معلومیږي پر 40 کاله باید چې د زندګۍ ټوله ترتیبونه چې څومره ګټلي دي څومره ځان کې ستړی کړی دي او څومره محنت یې کې کړی دي او څومره غم خوړلی دي باید چې سړي ته دا ټولې پالتور معلومې سي چې دا ټولې د بل دي ماته یوه زره ګټه نه کړي نو ځکه پر کم دولت چې ما او تا جګړه کوو او پر کم هم ځکه چې زما او ستا دعوې دي او پر کومو لارو باندې چې ما او تا مقدمې سره کوو او پر کومو حالات پر کومو حقوقو پر میراثو باندې چې زما او ستا سره جګړې دي نو عقل هم دا وایي چې دا جګړې صرف پالتو دي او پر دې باندې عمر تېرول صرف ضایع کار دی او پر دې باندې ځان ستړی کول دا د انسان د خپل ځان سره ظلم دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قول دا دی چې د کم چا د چا سره جګړه رااله او پر حق هم دی لیکن صرف په دې خاطر پرېښود چې زه دا جګړه څه کوم او دا پالتو کار دی او پر دې باندې ماته څه ګټه نشته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کوم سړي پرېښوله زه د هغې دپاره د جنت په یو کونج کې د کور ذمهواره یم چې الله به ورکوي او ډېرو بزرګانو چې دا خبرې اورېدلي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دغه بشارت څه هغو ګټه اخیستې ده او د پیغمبر د دې بشارت ګټه دا ده چې د چا سره مې دعوه راله او د چا سره مې مخالفت او مقدمه راله صرف د الله د رضا په خاطر د دې در سر تېرېږم الله تعالی به د دې په عوض کې ماته جنت کې کور الله راکوي زموږ دې بزرګانو کې حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه تیر حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر نږدې ملګری ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومه زندگی تیره کدی صاحب طهور رسول الله د پیغمبر دا اوداسه ګډوه به همیشه دور سره ګرځوله صحابه وایي چې موږ به کله د لرې ځایه سره الو د پیغمبر حجرې ته به مې کتل حضرت عبدالله بن مسعود به د پیغمبر په کور دومره ډېر واتی و ننوتی زموږ به ډېره دا عقیده وه چې دا د پیغمبر د کور انسان دی ځکه د عبدالله بن مسعود مور دا د پیغمبر علیه السلام په کور کې خدمت کوي حضرت عبدالله بن مسعود چې په صحابو کې د پیغمبر و شکل ته څومره نږدې و او د پیغمبر زندگی یې څومره خپلوله او د پیغمبر پر نقشه باندې څومره زندگی تېروله که زه دا وایم چې په ډېرو صحابو کې ډېر کم داسې انسان هم زما خبره بې ځایه نه حضرت عبدالله بن مسعود په باره کې راځي یو ورځ مدینه منوره کې بازار ته راځي چې کله بازار لره روان دی د هغې وخت عرف و رواج دا دی چې خلکو به د سودا پیسې په دې لنګوټه کې ایښوي نو د په لنګوټه کې خپلې پیسې ایښي دي دوه شاګردان ورسره دي راځي د مدینې منورې د بازار سودا رانس چې کله بازار ته رالی سودا ته رالی د سودا ځای رالی چې لنګوټه یې سره وشنله په لنګوټه کې پیسې نسته یو چا ځینې وړي دي چا ځینې غلا کړي دي باره د لږ پریشانه سو باره داسې ودرېدی ځکه د ډېر سفر کړی و در بازاره پورې راغلی و د سودا په خاطر هغه شاګردانو چونکې د استادو سره ډېره مینه وي نو هغه شاګردانو چې د ده پریشاني ولیدله برای هغه غله ته شراوې شروع کړي الله تعالی دې دی تباه کړي الله تعالی دې دی غرق کړي
زموږ یو استاد دی هغه څومره زهیر کوي او د کوم ځای سره له او پیسې د ځینې وړي دي او هغه استاد سودا په خاطر باندې اوس به دا استاد ته دا تکلیف چې دی و دوباره کور ته ځي نورې پیسې به راوړي بیا به سودا راخي نو هغه غلطه له شرا وکړه حضرت عبدالله بن مسعود دستي پر دی خل الله ورته چپ ولګوره شرا به نور ته کوي ول زما سره چې دغه رقم حالات راسي زه به دعا وکم ماره الله سپورته کوي یا الله چې کوم چا زما پیسې اخیستې دي یا الله که چیرې د ضرورت په خاطر اخیستې دي چې د دې پیسو ته ضرورت و خدا زما په دې پیسو کې د ته برکت ورواچو چې ضرورت یې په پرس او یا الله که به د ګناه په خاطر اخیستې د ضرورت په خاطر به نه اخیستې یا الله ته هدایت کا آینده د داسې ګناه توفیق مور کوا خدای دغه زما پیسې اخستل د ژوندۍ اخرنه ګناه بس حضرت عبدالله ابن مسعود باغی غلطه په خپل د دعا وکړه د دې بجای چې هغه ته شرا کول یا بجای د دې چې باغی په بد ویل یا بجای د دې چې هغه د پاره د الله په حضور کې عذاب غشتل هغه بجای باغی ته د هدایت دعا وکړه چې الله تعالی هدایت ورته بس حضرت عبدالله ابن مسعود به د شاګردان دول کدا سړی الله تعالی په ور اوس په تاسو ته څه ګټه رسیږي کدا سړی الله تعالی په جهنم کې واچي تاسو ته څه ګټه رسیږي او کدی سړی ته الله تعالی هر قسم عذاب ولور کې تاسو ته هیڅ ګټه نه رسیږي نو د دې بجای چې د دسه انتقام اخی او د تشرا کوي او د دسه د لپاره د الله عذاب غواړي د دې بجای هغه سړی ته دعا وکړي الله تعالی به د دې عمل سره وګرځي نو دا هغه عمل دی چې کم چا ناجایز در سره وکړو او کم چا ظلم در سره وکړي او کم چا بد در سره وکړو تا د هغې د بدو جواب او انتقام صرف په دې خاطر ورنه کوي چې دا د پیغمبر علیه صلات وسلام ضمانت دی چې کم چا ستا و دعوه ورسره راله ستا سره ناجایز وکړي ته در خپل حق ورتیر سوې الله تعالی به د دې په عوض کې تا ته په جنت کې کور درکوي او زه پیغمبر علیه السلام وایي د دې کور ذمواري او ضمانت اخلم او ما درته ویل ضمانت دا معنا چې ته دې مدرسې له راسې زه درته وایم چې دا سړی به تا ته ستا شی درکوي کې نه کې در راسه زما سوا ښه زه ضامن یم نو که چیرې الله تعالی دا کور په جنت کې سړي ته نه کوي ور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي راسه هغه کور زما سوا خو زه د دې کور ضمانت ما د دې کور ذمواري اخیستې ده زموږ بزرګانو به زندگی هغې په دغه شکل کې تېروله او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې بشارت او د دې زیری سبب پیغمبر علیه السلام زموږ بزرګانو دغه رقم ګټه اخیستله زموږ د بزرګانو کې حضرت جنید بغدادي رحمه الله دی ډېر لوی بزرګ تیر سو الله تعالی ډېره ښایسته زندگی پر دین باندې ورکړه د په حالاتو کې لیکلي دی یوه ورځ په بغداد کې د دریای دجله پر لار پر ژۍ باندې را روان دی د مازدیګر وخت دی یو شاګرد یا یو مرید دوه ورسره دي پر دې لاره باندې سیر کوي پر دې لاره باندې تفریح کوي په دریاب کې یو چند نوجوانان دي هغې په کښتۍ کې سره سپاره دي هغې میله جوړه کړې ده او د میلې په نیت باندې راوتلي دي او په زوره خنداوې سره کوي او یو پر بل باندې ګپې او مسخرې کوي او هغه عمر هغه حالت دی چې سړی د هر څه نه خبر وي او چې کله یو څو نوجوانان سره جمس او د دې د سیر او د تفریح د ګفو او د مسخرو ځای نو که چیرې یو بزرګ هلته تېرېږي بیا دی د خپلو مسخرو حصه دام بولي چې پر هغه بزرګ مې څو مسخرې وکړي د هغې څه سپکاوی وکړي نو حضرت جنید بغدادي رحمه الله چې د دریا پر غاړه باندې روان دی هغه نوجوانانو بره پر ده باندې مې څو نارې وکړي د دې یو څه بې ادبي وکړه یو څو ګپې او مسخرې ورباندې وکړي ما درته ویل دا د دې د زندګۍ د خپلې مسخرې او د سیر او د تفریح یو حصه یي هغه شاګردان چې ورسره دي هغوی به راورته ویل حضرت ته یو شرا ورته وکړه چې الله تعالی دا کښتۍ پړمخې واړوي یا خو په خپله په ګناه کې اخته دي بیا د الله تعالی یو نیک بنده پر دې مځکه باندې د دوی د ګناه څخه محفوظه کېدی نه شي دوی په هغه باندې استهزا او پسخن وي د هغې بې ادبي کوي حضرت جنید بغدادي بره لاس پورته کړي وی الله دې بچانو ته دي چې په دنیا کې څومره ښه زندگی ورکړې ده خدای په جنت کې هم د عمره ښه زندگی ورکړي یا الله په دنیا کې چې د څومره د خندا ډکه زندگی ورکړې ده څومره دې خندولې دي خدای په جنت کې هم دغسې وخندوي
د دې دا معنا چې الله تعالی د توبې کښلو توفیق ورکړي او د توبې کښلو څه وروسته جنتیان کړي او په جنت کې خوشحاله زندګي ورکړي. دا زموږ د بزرګانو عادت دی. که زه دې خلکو ته شرا کوم، که زه د دې خلکو څه د شرا بدل اخم او د دوی دپاره جهنم غواړم او دوی په دریاب کې زما په شرا باندې غرقیږي، حضرت جنید بغدادي ورته وایي په دې کې زما څه ګټه ده؟ دې خلکو زما سره ناجایز وکړو، زه به د دې در ناجایز د الله دپاره ورتیر سم. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي سړی چې د چا در ناجایز ورتیر سي هغې ته به الله تعالی په جنت کې کور ورکوي. او پیغمبر علیه السلام وایي زه د هغې د کور ذمهوار او ضامن یم. نو بیا هغې په دې شکل باندې زندګي تېروله، صرف په تسبیحاتو، صرف په لمنځو باندې، صرف په وظیفو باندې سړی نه حضرت جنید بغدادي کېږي، نه سړی بزرګ کېږي. بزرګي دا په انسانیت کې د انسانیت او ښه سړیتوب هغې په ښو اخلاقو کې دی چې سړی د معاشرې سره ښه اخلاق تیر کړي. او ښه اخلاق دا دی چې د سړي سره یو چا ظلم وکړي، ناجایز یې ورسره وکړو او په تا باندې دعوه وکړه ستا حق یې درڅه غصب کوي، بجای د دې چې یا نفرتونه دي یا جګړې دي یا دعوې دي یا مقدمې دي، زه در دې ورتېرېږم او پیغمبر علیه السلام زه در دې دعوه څه دستبرداره کېږم او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې خبرې څه ګټه اخم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلي دي چې د دغه رقم سړي دپاره زه په جنت کې د کور ذمهوار. زموږ د بزرګانو کې حضرت ابراهیم یو ادهم ډېر لوی بزرګ تیر سو. یو ورځ په دریاب کې د یو کښتۍ په کښتۍ کې سفر کوي او کښتۍ غټه کښتۍ ده، په هغې کې نارینه او زنانه مشران او کشران ډېر ناست دي. دی داسې بوډا غوندې سړی دی، دا سر یې خریلی دي او په کښتۍ کې ناست دی، سرتور سر ناست دی. ځکه سر چې سړی اول وخورئ نو بیا دا سرتور چې د هغې هغه ګرمایي وځي. او تاسو لیدلی بعضې ماشومان لږ شرارتیانې او دا یو سپین ږیری بزرګ دی، دا سر یې ډېر ښوی دی بریش، یو ماشوم رالی بری پر دې سر دی لاس ورتېر کړي. او تاسو لیدلی چې کله یو ماشوم یو چل وکړي دویم ماشوم یې کوي، دویم ماشوم هم را میدان پر سر یې لاس، دریم هم ورتېر کړي، څلورم هم حساب کوي دا ماشومان پر سر لاس ورتېروي. په دې ماشومانو کې بعضې لږ شرارتیانې، اخره یو رالی بری پر دې سر په چپلاخ ووایي، به د دویم هم ورته پام سو، دویم هم ووایي، دریم هم ووایي، اخر د لویانو ورته پام سو، بری یې میله ځینې جوړه کړه. په کښتۍ کې یو قسم بدتمیزي ده. د الله یو نیک بنده، د الله یو ولی، د الله یو دوست ناست دی، هغه انسانانو پر ده باندې ډېره د بدتمیزي شکل جوړ کړی دی. څوک یې پر سر په چپلاخ ووایي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. یو شاګرد ورته وایي چې حضرت دعا وکړه چې الله تعالی پر دوی باندې دا کښتۍ واړوي، دا کښتۍ ورباندې غرق کړي. دی دعا شروع کړه، یا الله د دې بجای چې د دې دغه کښتۍ ظاهري اړه، یا الله د دې بجای د دې د زړو کښتۍ واړو، په زړو کې انقلاب راوله، په زړو کې بدلون راوله، چې زړونه د ګناه څخه د تقوا و طرف ته سي، چې زړونه د بدو څخه د ښو طرف ته سي. د الله تعالی د یو ولی دعا ده، د هغې په حالاتو کې لیکلي دي چې کوم انسانانو متعلق د دعا وکړه چې څومره انسانان په دې کښتۍ کې ناستو، الله تعالی د مرګ څخه مخکې ټولو ته د ولایت مقام ورکوي او ټول الله تعالی د ولایت مقام ته ورسول، د هغې څخه وروسته بیا مرګ ورباندې راغلی. ځکه ده دا دعا ورته کړې وه چې الله تعالی د زړو کښتۍ یې واړوه، نو د هغې د زړو کښتۍ الله تعالی واړولې، هغې یې د ګناه څخه تقوا ته راوګرځول، هغې یې د بدو څخه ښو ته راوګرځول. ځکه زه دا وایم چې زندگی د هغې خلکو پر طریقه که سړی تېروي، بیا خو زندگی اخلاق غواړي، بیا خو زندگی ښه ژوند غواړي، بیا خو به زندگی کې ډېر فریض غواړي، بیا خو به زندگی په دا شکل چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر دین باندې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې بشارت او د زیري څخه ګټه اخیستل. هغه بزرګان څه کوي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی تاسو وګورئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مکه مکرمه کې زندگی تیروله، د هغې پیغمبر علیه السلام باندې هغه انسانانو څومره تکلیفونه راوستل. ډېر ځله به داسې و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به پر لمانځه باندې و، د مکې په حرم کې رالو، د قریش د مکې قریشو په دې غاړه کې پټور واچوي، دا پټو یې وپیچي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا سترګې د دې ځایو سره وختلې، ساه یې ودرېده. حضرت ابوبکر چې ورته کتل، هغې پر دې باندې بیرېدی چې اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قتل مړ نه سي، ساه یې بنده نه سي.
باره رالی چغې کې ولا تقتلون رجلا ان یقول ربی الله ولې ظالمان یو سړی پر دی باندې وژنئ چې هغوی صرف دا وایي چې زما رب الله دی. نو بیا هغې خلکو پیغمبر پرېښوی، حضرت ابوبکر ته دومره وهل ورکو چې د ابوبکر بدن یې بیا پر جنازه باندې د حرمه سوی استې. پیغمبر علیه صلات وسلام به یو ځای و، دوی به پر دې مخ لاړې ورتوکلې. پیغمبر علیه صلات وسلام چې به یو ځل پر دې مخ به خټې ورپاشلې. پیغمبر علیه السلام چې به پر لمانځه باندې ودرېدی، دی چې به یو ځای حیوان حلال سوی د هغې لرې و کلمې به یې رازغلولې، په دې څټ کې به یې ورکښېښولې. او د پیغمبر علیه صلات وسلام د مرګ دپاره مشورې کېدلې. ټوله ورځ به بعضو تورې تېرولې چې په دې به موږ پیغمبر قتلوو. آخر یې دې حال ته ورسېوی، پیغمبر علیه صلات وسلام د شپې د پیغمبر پر کور باندې راګرځي او د پیغمبر د قتل شپه یې بولي. الله تعالی پیغمبر علیه صلات وسلام د کور څخه د مابین سجنې باس. بیا پیغمبر علیه صلات وسلام یو غره ته خیږي، په دې غره کې د شپې پورته کېږي، 3 شپې مسلسل په یو غار کې ځین تېروي او دوی غرونه ګرده پسې ورګشتوي او دا شاوخوا علاقې ګرده پسې ګوري. لیکن پیغمبر علیه صلات وسلام آخر د مکې وطن ور پرېږدي ځي مدینې منورې له. لیکن د هجرت په 8م کال پیغمبر علیه صلات وسلام واپس راځي. 40,000 لشکر ورسره دی او چې کله پر مکه باندې راغلی د مکې خلک ډېر حیران دي چې اوس به زموږ سره څه کوي. پیغمبر علیه صلات وسلام د ځانه سره دا دعا کوي، الحمدلله الذي وحده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. زه د الله حمد وایم چې الله تعالی زموږ ته مدد راکوي او زموږ په مقابل کې دې کافرانو ته ماتې ورکړه. چې کومو حاجانو صاحبانو لیدلی دی جنت المعلا د طرفه پیغمبر علیه السلام رالی، یو مسجد ته هلته اوس هم ولاړ دی، پر هغې مسجد رایه نوم لیکلی دی، رایه جنډې ته ویل کېږي. پر دې ځای پیغمبر جنډه ودروله د فتح مکې. قریش ټول حیرانو چې اوس به زموږ سره څه کېږي، موږ په کم شکل باندې پیغمبر د دې کلي و د دې وطنه څه ایستلی دی او دی په دومره زور او په قوت کې پر موږ باندې رالی، اوس به زموږ سره څه کېږي. او خلک چې فاتحین راسي نو د هغې سر ډېر په هوایي ډېر په تکبر باندې. لیکن پیغمبر علیه صلات وسلام دا سر داسې کښته نیولی دی، دا تنده یې د اوښ د څټه سره لګېږي یا د آس د اوښ د دې ویښتانو سره لګېږي، دا سر یې دومره کښته نیولی دی. یو صحابي دی، انصاري صحابي دی، سعد بن ابو عباده، هغې نارې کې الیوم یوم الملحمه الیوم نستحل الکعبه. نن خو د جنگ ورځ ده، نن د وینو تویونو ورځ ده، نن موږ ته په کعبه کې د انسانانو وینې تویول حلال دي او په ټوله زندگی کې پیغمبر ته دغه یوه ورځ په کعبه کې جنگ حلال. لیکن پیغمبر علیه صلات وسلام په دغه دوران کې هم دستی حضرت ابو سفیان راغلی، په دې وخت کې مسلمان نه و. هغې باره پیغمبر ته ویل دا ستا لښکري څنګه نارې وایي؟ پیغمبر علیه صلات وسلام باره د هغه څه جنډه واخیسته، د هغو زوی ته یې ورکړه، ول نن دا ناره کو الیوم یوم المرحمه، نن د رحم ورځ ده، نن د معافۍ ورځ ده، نن د وسیلې ورځ ده، نن د نرمۍ ورځ ده. پیغمبر علیه صلات وسلام چې راغلی په مکه باندې ننوتی، د مکې مکرمې کورونه ټوله بند دي او زنانې ټولې په انتظار باندې دي. نارینه د کورو څخه وغورځېدل، څوک پټ سلو، صرف زنانې په کورو کې ناستې دي. هغه زنانې په انتظار دي چې اوس خو به دا خلک راځي، زموږ کورونه به لوټ کوي او زموږ عزتونه به خرافوي، ځکه 40,000 جرار لښکر راغلی دی او چې په کم ظلم باندې موږ د دې وطنه څه ایستلی دی او دوی په څومره زور پر موږ باندې راغلو. د شپې یوه حصه تېره سوله، هغه زنانې په کورو کې انتظار چې دا خلک 40,000 کسان. آخر چې د شپې نیمایي ته ورسېده، باره یې بوډاګانو ماشومان ور واستول چې تاسو یې معلومات وکړئ چې خلک څه. دوی چې کله رالو، دوی ټوله د مکې په حرم کې دي، څوک په بیت الله پورې مښتي دي، څوک پر بیت الله باندې راګرځي او څوک ژړا کوي، څوک چیغې کوي، څوک طواف کوي، څوک د بیت الله په پردو پورې ځړېدلي دي او هغوی ټوله شپه په عبادت کې تېروي او الله ته په ژړا کې تېروي. چې کله لمر راوخته، شپه تېره سوله، د مکې ټول خلک یې راوغوښتو. پیغمبر علیه صلات وسلام په حرم کې اعلان وکړي چې ټول راسي. چې کله رالو، باره یې ورته ویل خلکو من دخل الحرم فهو آمن، چې څوک حرم له رالی زموږ د طرفه امن دی.
یو صحابي ورته وایي چې په حرم کې خو لږ خلک ځایږي. ورته وایي من دخل دار ابي سفیان، چې څوک د ابو سفیان کور ته ورننوتی هغه زموږ د طرفه امن دی. هغه ورته وایي د ابو سفیان په کور کې خو هم څوک نه ځایږي. ورته وایي من القى الصلاح واغلق الباب فهو آمن، چې کم چا صلاح وغورځوله په خپل کور کې کښېناستی موږ هغې ته څه نه وایو، زموږ سره طرفه ټول په امن دي. نو چې کوم خلکو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره څه کړي وو، لیکن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخلاق دغه وو چې د هغې په مقابل کې د هغې سره دغه رویه وکړه. دغه اخلاق دي، دغه د زندګۍ نقشه ده، دغه د ژوند تیرولو طریقه ده. په دغه زندګي، په دغه نقشه، په دغه طریقه باندې پیغمبر علیه السلام وایي چې د چا ژوند تیر سي زه په جنت کې د هغې د کور ذمهوار یم. بس چې زه ضامن یم چې هغې ته زه د هغې ګارنټي اخم، زه د هغې ذمهواري اخم چې الله تعالی به خامخا کور وکړي. چې په کومه شپه باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې څخه واته د هجرت په شکل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې سره ډېره مینه وه. مازدیګر راغلی، عثمان ابن ابي شیبه د بنو شیبه قبیلې یو سړی و، د هغې څخه به د مکې کلي ورسره وه. باره په مازدیګر کې هغه راوغوښتی، باره یې ورته سړی ما ته یو ځل د مکه را خلاصه کړه، زه په مکه کې لږ لمونځ کوم. نه معلوم د پیغمبر په زړه کې دا و، نه معلوم چې زه به بیا مکه ووینم که به نه ووینم، ځکه په دې شپې په مابین کې پیغمبر په هجرت باندې روانېدی. مکه یې پرېښوه. دا د پیغمبر د زندګۍ آخرنی ارمان. لیکن هغه سړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته په ډېرو سختو الفاظو جواب ورکړ. هغه ورته سړی ته وګوره، مکه وګوره، مکه به تا ته در خلاصېږي. ایا مکه دومره نعوذ بالله بې عزته سوه چې ستا رقم سپکو خلکو ته ور خلاصېږي؟ او په ډېرو سختو الفاظو پیغمبر ته وویلی. چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تمه وختله چې ما ته مکه نه را خلاصوي، باره یې په دې سترګو مبارکو کې اوښکې راغلې. باره یې ورته ویلی عثمانه، یو ورځ به داسې ورځ راسي چې دا ستا پر ځای به زه ولاړ یم، ته به زما پر ځای ولاړې، او دا کلي به زما په لاس کې د بیت الله، او ته به ما ته دغسې د افسوس په شکل ګورې لکه نن چې زه تا ته د افسوس په شکل ګورم، او ستا به دغسې سترګې ما ته کږي لکه نن چې زما سترګې تا ته کږي. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام په فتح مکه کې راننوتی، باره یې دستي عثمان نه وغوښتی، عثمان ته ورس. چې عثمان راغلی، باره یې کلي ځینې واخیستل. پر هغه ځای پیغمبر علیه السلام ولاړو چې پر کوم ځای عثمان ولاړو، ځکه 8 کاله مخکې دا مقدمه سوې وه، پیغمبر 8م کال باندې فتح مکې ته راغلی. پر هغه ځای پیغمبر ولاړو چې پر کوم ځای عثمان ولاړو، پر هغه ځای عثمان ولاړو چې پر کوم ځای پیغمبر ولاړو. مره پیغمبر ورته عثمان هغه ورځ دې په یاده چې په کومه ورځ دې په کوم شکل رخصت کړه چې ما درته ویل داسې ورځ به راځي دا کلي به زما په لاس کې، ته به پر دغه ځای راته ولاړې، لکه نن چې زه پر کوم ځای درته ولاړ یم او کلي ستا په لاس کې ده، او په دغسې نظر به راته ګورې لکه زما چې په کوم نظر زه نن تا ته ګورم. مره عثمان ته ویل هغه خبره دې په یاد ده، هغه خبره برحق سوه که نه سوه؟ مره هغه ورته ویل بلکل برحق سوه. بس ومې منله چې کومه خبره دې څنګه راته کړې وه هغه یې وسوه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دستي د مکې دروازه خلاصه کړه، په مکه کې لمونځ وکړي. د لمانځه بعد چې راشه سو، بیا پر هغه ځای ودرېدی، ټول قبایل ولاړ دي، قریش ولاړ دي، بنو تمیم ولاړ دي، بنو هاشم ولاړ دي، بنو عدي ولاړ دي، چې څومره قبایل دي دا ټول ولاړ دي. د هرې قبیلې د سړي دا تمه ده چې دا کلي به نور وموږ ته راکړي، ځکه د بیت الله سره چې کوم قومونه اوسېدل، د بیت الله کلي چې د چا سره وله د هغو دومره لوی نیکبختي وه چې د بل چا بیا هغه نیکبختي نه وه په نصیب سوې. نو ټوله په دې انتظار دی چې دغه کلي به موږ ته راکړي. پیغمبر چې راشه وسو، پر هغه ځای ودرېدی، بره عثمان را طلب کړي، عثمان ته کلي ورکړله. عثمانه دا کلي تر قیامته پورې ستا په نسل کې نوره پاته ده، چې کوم چا د ده سره په کوم شکل باندې ظلم کړی او چې په کوم شکل باندې رخصت کړی او چې په کوم شکل یې دته د مکې څخه جواب ورکړی، د پیغمبر اخلاق، د پیغمبر زندگی، د پیغمبر د چا څخه نه انتقام اخیستل چې زه به د چا څخه انتقام او بدله نه اخلم، هغې په دې شکل برته هغه سړي ته کلي ورکړله. نن 1400 کاله بعد هم د هغې په خاندان کې کلي را روانه ده، چې د هغې په نسلونو کې اوس هم د مکې کلي د بنو شیبه قبیلې سره ورسره ده، او د بنو شیبه د قبیلې د انسانانو په حفاظت کې ده.
ما درته ویل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخلاق دغه دي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندگی دغه ده د ځان سره دا فکر کول که زه د چا څه بدله واخم یو چا زما سره ظلم وکړي یو چا ما ته به تیزه خبره وکړه یو چا زه په چپلاخه باندې وولم او شریعت ما ته دا اجازه را کړې ده چې زه دغونه ورسره وکړم لکه ده چې را سره کړي دي لیکن د ځانه سره دا فکر کوم که چیرې زه د ده څه دا بدله واخم دا دعوه ورسره اوږده کم او دا انتقام ځینې واخم نو زما مخ ته صرف د دنیا سودا ده نو په دنیا کې مې دې نفس ته لږ سړوالی ورکړي لیکن که چیرې زه ده ته معافي وکړم بس پر دغه ځای خبره سره ختمه کړم د دې بجای ما د جنت او د آخرت سودا وکړه زه دا درته وایم سودا دوه قسمه یي کله سودا سړی وکړي هغې په کودرو باندې وکړي کودرې چې منګی وکوزه مات چې دا ټوکرې ته دي کودرې وایي او کله کله سړی سودا وکړي هغې په ملغلرو په غمیانو په ملغلرو باندې وکړي که چیرې په دنیا کې د هغه سړي څه انتقام واخې د هغه سړي څه بدله واخې چې څه در سره کړي وو هغسې ورسره وکړې نو دا دې سودا وکړه خو دا سودا دې د کودرو ده او کودرې فالتو شی دی هغې سړي ته څه ګټه نه کوي لیکن که چیرې دغه بدله پرېږدې انتقام پرېږدې د الله د رضا په خاطر باندې معاف کې بیا خو دې په خدای قسم هغه سودا خاص په ملغلرو ده هغې دې د جنت په کورونو ده هغې دې د جنت په نعمتونو ده او هغه جنت هغه کور دې پیدا کوي چې د هغې ذمواري پیغمبر علیه السلام په خپله باندې اخیستې ده نو زه دا وایم چې جنت دا د الله تعالی یو ډېره عظیمه مېمهخانه ده او چې د دې ذمواري پیغمبر علیه صلات وسلام واخلي په هغه جنت کې بیا یوه ذره درواغ نشته په هغه جنت کې بیا یوه ذره مخالفت نشته هغه جنت د انسان دپاره بیا یقیني جنت دي ځکه د دنیا د سودا بجای د قبر سودا ګورئ زه ډېر ځله درته وایم چې دا دنیا یو شی نه ده زما د خدای په ذات قسم خلکو چې تاسو د دې دنیا حقیقت ته وګورئ تاسو د لږ د خپلو پلرو تصور وکړئ تاسو د لږ د مشرانو تصور وکړئ هغه سود څه زما په الله قسم در ما او تا د دې دنیا ډېر شوقیان در ما او تا په ګټه ډېر سر خلاصېدی او در ما او تا طلب د دې دنیا ډېر کاوی در ما او تا ډېر پسې ځغاستو در ما او تا په دې دنیا را جمع کولو ډېر خوشحاله کېدل او د دنیا په بایلولو ډېر پریشانه کېدل تاسو ورسئ نن هغې غریبانو چې را جمع کړل هغوی چیرې دي او دنیا د چا سره ده لکه هغه شاعر وایي رأیت الدهر مختلفا یدور د دې زمانې مې مختلف دورونه لیدلی دي فلا حزن یدوم ولا سرور د دې نه غم همیشه دی نه خوشحالي همیشه ده کله کله پر سړي باندې د غم دوران الله تعالی راښکاره کړي صرف د سړي امتحان سړی پریشانه شپه تېره کړي کله بیا پر سړي باندې د خوشحالۍ دوران راښکاره کړي او سړی ډېر خوشحاله یو ډېر خوشحال نه غم همیشه دی او نه د دې پریشانی همیشه ده شاعر وای قد بنت الملوک لها قصورا په دې دنیا کې بادشاهانو ډېرې غټې بنګلې جوړې کړي فلم يبق الملوک ولا القصور تاسو ورسئ هغه بنګلې څه سوې هغه بادشاهان خلکو په ډېر شوق کورونه جوړ کړو خلکو په ډېر شوق بنګلې جوړې کړي خلکو په ډېر شوق د استراحت دپاره ځایونه جوړ کړو تاسو ورسئ دی غریب په کومو خاورو کې پروت دی او په هغه خارو کې دی ریزه ریزه او ذره ذره پروت دی په هغه بنګلو کې څوک اوسېږي په هغه کورو کې څوک اوسېږي په هغه قصرو کې څوک اوسېږي حضرت علی رضی الله عنه وویل قل سلام علی اهل القبور الدوارس ول زه خو چې ورسم دې زړو قبرو والا ته سلام وایم چې دی په دې قبرو کې پراته دي کأنهم لم یجلسوا فی المجالس زه دی بولم لکه د دنیا یو مجلس چې لیدلی نه اوس داسې بېغمه پراته دي ولم یشربوا من الماء البارد شربة لکه دی چې په دنیا کې د یوې ذرې د یخو اوبو څکه نه یې کړې ولم یأکلوا من رطب ولا یابس لکه په دنیا کې نه وچ خوړلي نه وچه میوه لیدلي نه نوده میوه لیدلي هغې غریبان په دې قبرو کې نن دغه رقم پراته دي نو ځکه قبر ستا آخرت ستا که د سړي دا عقیده یي چې په قبر کې هیڅ شی نسته که د سړي دا فکر چې د قیامت حساب و کتاب نسته نه خدای سته نه آخرت سته نه قبر سته نه قیامت سته بیا خو سړی آزاد دی چې په دنیا کې څه کوي هغه دې وکړي
لکه هغه یو شاعر وایي بابر به عیش و کوش کې عالم دوباره نیست. هغې به پلار زوی ته ویل ته د عیش و د عشرت کوشش کوه دنیا بیا به ګټ نه راځي. لیکن که د سړي دا یقین دی چې په دې قبر کې حساب شته، که د سړي دا یقین دی چې د قیامت حساب و کتاب شته، که د سړي پر دې عقیده جوړه ده چې د الله حضور ته پیښېدل شته او جنت شته او جهنم شته او د جنت نعمتونه دي او د جهنم عذابونه دي، بیا چې زندگی د پیغمبر علیه السلام پر اخلاقو، د پیغمبر علیه السلام پر نقشه، د پیغمبر علیه السلام پر طریقه نه تیروي، دا د انسان دپاره ډېره لویه ناداني بلل کېږي. نو زه دا خبرې تاسو ته دې دپاره کوم چې لږ زموږ سره دا فکر پیدا سي چې زموږ بزرګانو، انبیاو، نیکانو زندگی څنګه تیره کړه. اوس کم سے کم دومره همت کرا کې نسته چې د هغو زندگی مکمل خپله کړم، لیکن د هغې د زندګۍ پیدا کولو دپاره لږ کوشش کول، په یو عمل کې، په دوه عملو کې، په درو عملو کې د هغې زندگی خپل ځان له پیدا کول، او چې کله ته لږ کوشش روان کې الله تعالی د سړي مدد و نصرت دستي کوي، بیا زندگی د هغې نقشه باندې برابرېدی سي، بیا زندگی هغو ته نږدې کېدی سي، او بیا زندگی د زندګۍ په دورانیه کې ته به پر دنیا ګرځې، په خدای قسم به جنت کې بیا په کور کې ستا نوم لیکل سوی چې دا پلانکی کور د پلانکي پر نامه دی. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی د پیغمبر پر اخلاقو راولي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته دنیا کې داسې زندگی راکړي چې د مرګ راتلو څخه مخکې زموږ کورونه په جنت کې راله تیار سي. الله دې دا څو خبرې قبول کړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. یا الله زموږ دغه درس خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوه. یا الله که د موږ څه خبره غلطه او کمزورې کېږي، خدای ته موږ ته مغفرت او معافي نصیب کړي. خدای زموږ زندگی د ګناهونو څخه وساتې. خدای زموږ زندگی د محمد رسول الله پر نقشه او پر اخلاقو راولې. خدای زموږ د بچانو زندگی پر هغه نقشه راولې. خدای زموږ د کورونو زندگی پر هغه نقشه راولې. خدای د ټولو امت مسلمه نقشه پر او زندگی پر هغه نقشه راولې. چې کوم څوک بیماران دي الله بیمارانو ته شفا ورکړي. چې کوم څوک مشکلات لري خدای مشکلات آسانه کړي. چې کوم څوک پریشان دي خدای زندگی خوشاله کړي. چې کوم څوک ضرورتونه لري خدای د اسمانه سیر فرکړي. چې کوم څوک د قرضونو در بوج لاندې دي خدای ته قرضونه ادا کړي. چې کوم څوک د غربت او مسکنت سره مخامخ دي خدای ته غربت او مسکنت ختم کړي. زموږ پر وطن، زموږ پر دې سیمه چې کوم مشکلات دي خدای ته هغه مشکلات پورته کړي. چې دې خلکو باندې درس کومې لارې بندې دي خدای ته خلاص کړي. که دا لارې نه خلاصېږي خدای د اسمان د رزقو لارې خلاصې کړي. خدای د مځکې د خزانو لارې خلاصې کړي. د مجاهدینو جهادونه قبول کړي. د مبلغینو تبلیغونه قبول کړي. د علماو محنتونه قبول کړي. د صوفیاو مجاهدي قبول کړي. زموږ مور و پلار او زموږ قریبان چې په قبرو کې پراته دي خدای قبرونه د جنت باغچې کړي. خدای قبرونه د جنت د نعمتو ورډک کړي. خدای د قبر زندگی ورته اسانه کړي. خدای زموږ د مرګ بعد موږ ته د قبر زندگی اسانه کړي. د آخرت حساب و کتاب اسانه کړي. خدای زموږ دعا د ټول امت په حق له قبول کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.